وز د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نرستا هغه بل نبی نشي پیدا کېدلې او محترم زمونږ استاد د عقیده د قران مجید د سلو آیاتونو او 210 احادیث صحیحه او متواتره ثابت ده مفتی شفیع صاحب رحم الله خپل کتاب د ختم نبوت په عنوان باندې لیکل دی نامم ختم نبوت د اردو ژبه کې هغه آیاتونه او احادیث انتهایی په تفصیل سره را نقل کړي دي محترم امام الاسر مولانا انور شاه کشمیری رحم الله خپل کتاب کې لیکلي دي د دې امت د ټولو اولنۍ اجماع اولنۍ اتفاق هم په مسله د ختم نبوت باندې شوی دا د دې امت د ټولو اولنۍ اتفاق او اجماع د مدعی نبوت په قتل باندې شوی دا چې وسوک د نبوت داوو ولري د رسول الله صلی الله علیه وسلم نرستا صحابه کرامو په دې اجماع او اتفاق کړی دی چې دغه سړی واجب القتل له تاسو کداغه واقعیت لوستی وی د جنگی یمامه په نامه سره دا په اسلام په لوی جنگونو کې دا جو مسلمانای کذاب د نبوت داوا کړی وا صحابه کرام دغه قتل لپاره جنگی یمامه ته وتلیو یو لوی میدان کارزار ګرم شوی وو 1200 صحابه کرامو د خپل جانونو نظرانه پیش کړی وی ماوتا ته مسلې اهمیت راخول وو په دغه مسله باندې اجماع او اتفاق عملاً مون تراخولی وا مسلمانای کذاب انجام تر سوالے ہو موتات سبق برخے ہو چر ختم نبوت حفاظت فرض دے چاہے اغد وینی پا قیمت سروی چاہے د جان پا قیمت سروی چاہے اولاد پا قیمت سروی 1200 صحابہ کرامو دخبل جانون نظرانہ پیش کلی دا دا شہادت جامون نوش کلی دا ختم نبوت حفاظت کلت مسلم ای کذاب یو صحابی راوستلو اگر روایت تفسیری نوے با دنو تبوس گئی اتشہدو انی رسول اللہ اتشہدو ان محمد رسول اللہ تاکہ وہی ورکے محمد اللہ رسول لے اور تی نام آو اور توی اتشہدو انی رسول اللہ ایر دیم گواہی ورکے جزمد اللہ رسول یما اگر تی انا اسم لا اسماؤ دیور تی اقرار نکی اگر یو اندام کٹ کئی اگر صحابی بدن ٹکلے شو حتی جر شہادت جام دوش للو خماؤ تا سبق بر خودو تا ختم نبوت حفاظت فرض دے چاہے اگر جان پا قیبت سروی بدن کے ٹکڑے کی ٹکڑے دیشی خبردار دا کمزوری مظاہرہ بنکے موتا تا سبق برود دے ابو مسلم خولالی اسود انسیور تا وور بلکڑے اغیتے ورا چولے دے اگر وور غیگ قبل کڑی دا موتا تا سبق را خولے دے کر ختم نبوت دا حفاظت دا پارا وور تا تگوی تا وور غیگ قبل ولوی بدن سوزولو تا برکولوی خبردار دغه ټول برداشت کو کله د کمزوري مظاهره ونکي محترمو زمونږ ستاسو اکابر علماء دیوبند او یم د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین په نقش قدم باندې تللی دي د ختم نبوت حفاظت کړي دي د جانونو نظرانی پیش کړي دي د اولاد نظر قربانی پیش کړي دي جیلونه قبول کړي دي لیکن د قادیانی بلول چې په دغه 13 صدی کې هغه د نبوت داوا کړي وا هغه انګریزانو را پورته کړي وو هغه د رسول الله په عزت باندې حمله کړي وا زمونږ اکابر دغه خلاف میدان تراوتیو داغی خلاف تحریکات چلے ولیو پا یو زی لزر نوزوانانو قربانی اگوی پیش کردی وی اگوی جیلون قبول کردی وی داگوی دا بدنون گیری وستلے شوی وی نکان ورن وستلے شوی وی داگوی بدرون سوزولے شوی وی اگوی دا صحابہ کرامو پا نقص قدم باندے تلے وی لیکن الحمدللہ مرزا غلام احمد قادیانی انجام ترسولے وی داگی خلاف اگر تحریک کامیابی ترسولے وی حتی چر پاکستان دا آئین نے کافر اقلیت منظور کرے ہو نن مونگم دا عظم کو چھے انشاءاللہ مونگ با دا خپل اکابر پا نقص و قدم باندی وزو او دا ختم نبوت دا پارا بہر قربانی ورکو دا ختم نبوت حفاظت با پہر قیمت سرکو انشاءاللہ حضور انشاءاللہ نن کتا سو گو رہی عجیبا ماحول جوڑ سوے دے دنیا کی اگر انسانیت قاتلان یورپ امریکہ د میاندو بغیگو کی ماشومان په بمونو وستل
څومره ملکونو باندې اقتصادي پابندۍ ولګول انسانانو د لوګي د مړ کړل هلته ورته انسانیت په نظر رانغی انسانیت کوم ځکه په نظر راشي کوم ځکه چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نامو حمله وکي یو څوک توحید وکي دلته بیا د انسانیت چغې دی شروع کی خو موږ دیو تویل غواړو پوره دنیا ته انسانیت رسول الله صلی الله علیه وسلم مرخوله دی لکه تاریخ د انسانیت اوچت کی تاریخ انسانی وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته نو راغله دغه وخت کې انسانیت د جهالت تیار کړو وو دغه وخت کې انسانیت هیر شبه وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته راغی انسانیت دغه پر اتلو سره انسانیت په جاندو به کلا کړی انسانیت د محسن محمد رسول الله دغه عزت د یو چانه محفوظ دی یو درنده باغې باندې حمله کوي بیا مسلمانان خپل پرز غړي چې دغه سي درنده نه د الله دغه پاک ازمکه پاک کی یقینا څوک چې د رسول الله او تاسو وګورئ سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله انتهایی رحم دلو ډیر زیات لیکن کې کله د ناموس رسالت خبر راغلی دا د ګستاخانو خبر راغلی د سیرت مطالعه کا د عمر نرمي و بیا بیان موزي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ کې برته به چرته سیرت کتابونو کې نرمي ملاو نشي بخاری شریف کی روایت موجود دی کعب بن اشرف رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخو محمد ابن مسلمه رضی الله عنه د الله د پیغمبر په حکم ورغلې دی هغه خپل کور په درشل باندې مردار کړی دی په دغه زمانه کې عبد الله ابن عتیق صحابي رسول له هغه د الله د پیغمبر په حکم ورغلې دی ابو رافع د خپل کور کې تشبیه په تیار کې خپل خزی بشو سره په بستر کې پروت ته مردار کړی دی 120 سال بوډا مدینه منوره کې هغه د الله د پیغمبر ګستاخو الله د پیغمبر صحابي کور ته ورغلې دی هغه خپل کور په خپل کټ بستر کې مردار کړی دی مکه مکرمه فتح شولا حافظ ابن کثیر لیکلی دی الله البدایه کې لیکي الله پیغمبر د عمومي معافی اعلان وکړو نن لوی قاتلان معاف شولو لوی دشمنان مجرمان معاف شولو لیکن د الله پیغمبر سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ دی دا تو کسانو وګړي واغسل و په دې کې شپږ سړیو دوه پکې زنانوي دا ګستاخانو الله پیغمبر او فرمایل اقتلوهم وان وجدتموهم معلقین باستار الكعبه دیو قتل گئی اگر کدیو د کعبه په خلاف پسې ځوړن بیا موزي سوجدا الله پیغمبر د ګستاخ د قتل حکم دغه په کور کې کړي دی دروازه کې کړي دی دغه په بازار کې کړي دی حتی چې خانه کعبه کې هم کړي دی او د خانه کعبه په خلاف کې هم کړي دی نعره تکبیر نعره تکبیر تاج و تخت ختم نبوت نعره تکبیر ابو داود شریف کې حدیث موجود دی الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دربار لګیدل دی یو کس راغی تبوس کوي یو کس راغی الله پیغمبر ته د مقدمه پیش کړه الله پیغمبر بیګایو زنانه چا وجلی د ډیره په بيدردی سره الله پیغمبر تبوس کې دا چا وجلی دا یو کس پاسې دو نابینا د بستر ګړون دی الله پیغمبر ما وجلی دا او پلان کې ادا دی ولی وجل الله پیغمبر دا زما بیبي وا وین زموا دې دګې نه زما د ملغلرو بشانتي دو سپین خسته بچي مو سوچ ورته وکي دیو چا د بچو خبره یتیمانی د مور د سيتي اوچتي دغه مرحله د پلار د پاره برداشت کول سخت مشکل وي لیکن صحابه سبق یو ویل لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين ترغه وخت پوری دیو چا ایمان نشي کامل کېده بوبید نشي کېده ادي حقدار نشي کېده چې ته موبید ویل شي تر سوچ د خپل ټول عزتونه ټول محبتونه ټول حرمتونه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په محبت قربان کړي دي بل پاسې دم خپل خنجر میرا واغستو بغیر تاسو ګستاخی وکړه به مې پداسې نه کیو ولکار مې ورته تمام کو الله پیغمبر فرمایل اشهدوا ان دمها هدر الا ان دم فلانه هدر خبردار د دې وینځ وینه هدر د په هیڅ ځمان نشته
د مدینه منورې اطرافو کې وزنانه و الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګستاخی به کول اشعار به ول حج به کول یو صحابي د عمر ابن عدي رضی الله تعالی دوی ذکر تر شپې ورغلم مستری کې ور سره خپل بچی پراته دي یو بچی په داسینه لګیار دي ته خوري پي خوري الله مې ودی په زور ور نه جدا کو خپل خنجر مې راواغستو په داسینه کې مې وهل په میز مې جدا کړلا الله د پیغمبر مجلس ته سحر ځان مې رابر سو وې الله پیغمبر ته اطلاع ملا وسوي وا تبوس کې دا چا وجلیدا ز خاموش شم غبراو شم ول بیا تبوس کې دا چا وجلیدا ز پاسیدم د الله پیغمبر ما وجلیدا او پلان کې ادا دی ولی وجلا الله پیغمبر د تاسو ګستاخ وا ګستاخی به کبلا ټول علا قبر باندې گواه وا الله پیغمبر فرمایل اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا الى عبير ابن عدي او خلقو کتاسو غزوان قتل غواړي چې هغه صرف د کفتار غازی نه دی هغه کردار غازی دی صرف د پيو مسرور نه دی هغه بیر ورکون کې مجاهد او غازی دی هغه ګستاخ انجام تر رسول دی فانظروا الى عبير ابن عدي او خلقو هغه ځوان هغه مجاهد هغه جنتی عمر ابن عدي دی رد دیدار وک او یقینا محترمو زمونږ د ملک د آئین حسم ده زمونږ ملکی قانون ده 295 بی 295 سی چاکه په دې ملک کې په قرآن مجید به حرمتی وکړه اې رسول الله سلام ګستاخی و پیغمبر پشان کې به حرمتی به ادبی وکړه ملکی قانون ده دغه سړي د لپاره سزای موت سزا ده وای سزا ده او دلته محترم افسوس دار زموږ تاسو حکمرانان مغرب نه مجبور دي خپل حکومت ته خپل اقتدار تر طول ورکولو د پاره هغه په خپل آئین په خپل قانون باندې عمل نشي کولای تاسو ته یاد وي مردان کې وسړې پاسې په قران لوی او د سماته وکړو د 400 کې وسړې مخ کې کالونو کې پاسې دو سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام ته کنزل وکړه د پیښور کې وسړې پاسې د نبوت داوی وکړه زه په دنیا دغه واقعیات پیښ ولو علماء بچاو وکړو هغه قانون ته حواله کړل انتظامیه ته حواله کړل بلکې دیار لسو قیدیان د دین او یت تر اوسه پورې زموږ ملک جیلونو کې دي محترم هغوی ته تر اوسه پورې سزا نه ملاویږي یو رها کېږي زموږ حکمران کله آسیه ملعونه کله عبدالشکور قادیانی کله وجیه الحسن هغه ګستاخان هغوی ته تحفه کې پیش کوي د خپل اقتدار د اوږدولو دپاره محترمو یقینا موږ چاته دا دعوت نه ورکوو چې تاسو پاڅېږئ په خپله قانون په لاس کې واخلئ د یو چا قتل وکړئ دغې دپاره عدالت شته دی دا تعیین به څوک کوي دا واقعي ګستاخي یې کړې ده که نه ده کړې خو چې یو سړي خلاف دومره کلاو ثبوتونه موجود دي بیا هغه انتظامیه ته حواله شو هغه جیل ته لاړو دغسې خلکو ته چې سزا نه ملاویږي بهر کفر په خوښه باندې د هغوی په حکم باندې بهر هغه خوشي کېږي رها کولی شي بیا د قوم اعتماد د قانون نه موچتېږي هسې نه سبا ته یو دغسې صورتحال جوړ نه شي چې ځای په ځای دغسې خلکو قتل عام شروع شي دې وجې نه موږ مطالبه کوو حکومت نه دا قانون مؤثر کوي دا قوم هر کمزوری به وي موږ به ګناهګار هم یو خطاکار سیاکار به یو لیکن د رسول الله په ناموس باندې د رسول الله په ختم نبوت باندې چا حمله نشو برداشت کولی هغه شرابي و د شرابو محفل شروع د شراب سکلیو یو صحیح پسې پاسېرو ورته پلان کې د محمد بارک صلی الله علیه وسلم هغه خیال لا وکړي د شرخلې نه غلط الفاظ وباسي کې د شی بیا د بي وکي هغه شرابي پسې پاسېدو یو سیزه اوچت کو دی پر اثر وشتلو ورته ګناهګار بیا وا خطاکار سیاهکار بیا وا خو ظالم محمد رسول الله خو زمونږ اخرنۍ سهاره ده هغه اخرنۍ سهاره مرانه غستل غواړي یو ته مونږ یو هر ځکه وي خو دغه سهاره مونږ تاسو ته په هېڅ قیمت نه درکوو انشاءالله حضور انشاءالله مونږ به د هغې سهارې حفاظت په هر قیمت باندې کوو انشاءالله العزیز بیا مطالبه کوو دغه قانون مؤثر کوي ورنه دغه قومونه په مرګونو سره او په پانسیانو سره نشي هېرولی مګر څومره به پانسي کوئ मैं किताब का तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद से लेकर आमिर चीमा तक द देर्श गाजियान चाची दगसी गुस्ताखान मुर्दार कड़ी दी हालात लिखली दी कसम दे सलई चगूरी पदा बदन और तेख्तान उदरी
د قوم پر ګورو کې مسلمان ویدي موجود دي رسول الله محبت بدغه بینه کې موجود دي مسلمان ویدي کې محشر وکړو کته مې شپته رسول کتاب مې بن کړ شو قاضی المدین شهید رحم الله بارک لکی بلکل جسارت باندې کیږي حکم سپای په مقرر دی دی د زبیرک تر اغلم ما کاته تیز رڼا د قبرې راځي زه په منډه ورلم ما وسینه د خودکشي کوشش نه کوي بلکل چې دروازه ګلاو کړ د نه هیڅ نو د رب ته سر بسیده پروتو کله چې سر برده کو مورتي قاضی المدین دا سو ولې خاموش د خبره پټول ما ورته ویلا کاته دا رسول الله صلی الله علیه وسلم واسطه وسیله دا خبره پټو مې د ځان سره قبر ته موړه پسې کې ولې مجبور شو ماته وای لک سات مخ مې خوب کتو الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مې خوب کې کتو صحابه ور سره ول علی رضی الله تعالی مخ کې شو په د وګیره تلاش کې خودو ماته غازی المدینه سبا ستا پنځه دی یریږي خو نه کې یریږي چې موږ د ځان سره بوزو ماته لې ریګما ول بیا ماته وای الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم را مخ کې شو ماته غازی المدینه سبا ستا مونږ تر تک دی روزه به ونیسه مونږ تبراشي حوض کوثر باندې ورته جماعت زمون سره وی په ما ته وای زب سبا ستا استقبال کو ما ته وای سبا برتان تبوس کې اخرنه خواهش دي سړي ورته وای د رسول بکلاو کوي زره پانځي دغه پټ بخبل لاسونو خپل غاړي ته چول غواړم چې دنیا کفر ته پته ولګيري چې مسلمان ځوانان د رسول الله په ناموس باندې قرباني ورکول سعادت ګڼي نعره تکبیر تاج ختم نبوت غازیان ختم نبوت شهداء ختم نبوت شهداء ناموس رسالت ناموس ختم نبوت حفاظت بکوي ان شاء الله نه څوک چې سر ورکولو ته تیار یا غواز ورکوي ان شاء الله ختم نبوت حفاظت بکوي ان شاء الله نن زمونږ د ډیرو ملګرو خیال دا وی کله کله یره دې جلسو ته کوم ضرورت دی دې جلسو ته کم ضرورت دی بابا را دې ضرورت شته دی نن د دې کفر لګیا ذرایع ابلاغ استعمالي میډیا استعمالي ډالر لګي سره پارا زم قادیانیت د خورولو د پارا دغه د پرچار د پارا دغه د شاده مضبوطولو د پارا کروڑونه ډالر د دې لپاره لګي دغه لپاره هلي ځلې کوي میډیا استعمالي تاسو ته پته وي مخکې کال مختلف تعلیمي ادارو کې نوجوانانو ته پرمونه ډکړیو ورته ویل قادیانین کېږي مې صرف د سختو کې تاسو ته 10000 روپۍ شل زره میاش ملوي مخکې کال ګرمیانو کې الکانو ته گاډي وکړه وی پی مری ته بوتل ګرمیانو کې ورته پیسې ورته ورل انتظامات ورته کړیو ول تاسو مقادیانی کې مو سره لاړ شي صرف صحبت صالح تورا صالح کونت صحبت طالح تورا طالح کونت هغه نوجوانانو کې ډېر نوجوانان قادیان شوي دي وس دې ضرورت ته کو سبا گزر دي جلسو چې ما ته خپل نوجوانانو ته شعور ورکو رسول الله دغه دشمنانو پہچان ورته وکړو دي ته ور وخایو تعارف ورته وکړو موږ د ختم نبوت د مسلې حساسیت ور وخایو ناموس رسالت د خپل قوم ته ور بغوته کو دې ضرورت ته یقین وکا تاسو سلسل 1500 روپۍ زر روپۍ چې دلته په دغه چاند کې اچوي یقین وکا په دې دا وې د لکونو کلونو ډالر وغه منسوبه الله ناکام کوي دیو جنا ان شاء الله دغه علماء چې ختم نبوت جنگ کوي موږ به تاسو ردیو ملګرتیا کوي ان شاء الله العزیز دیو مټي به مضبوطه وي ان شاء الله کلم چې مطالبه وکي جلسه خو خبر ورته راځو ان شاء الله کله چې مطالبه وکي چې پیسو ضرورت د چاند به ورته ورکوي ان شاء الله ځکه موږ عزم کوو چې ختم نبوت ناموس رسالت د حفاظت په هر قیمت کوي ان شاء الله چاهه د سر په قیمت سری سر به ورکوي ان شاء الله چاهه د ویډه په قیمت ویډه به ورکوي ان شاء الله چاهه د اولاد په قیمت اولاد به پیش کوي ان شاء الله چاهه سم قیمت موږ په هر قیمت د ختم نبوت حفاظت کوي ان شاء الله دغه علماء ملګرتیا به کوي ان شاء الله وعده ده ما سره ټول وعده ده الله دې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا